جلال آباد ښاروالۍ په دې ولایت کې د یخ د تولید ټولې فابریکې په دې موخه تړلې چې په خپل سر یې نرخونه لوړ کړي. د ښاروالۍ مسؤلین وایي تر هغه چې دوی نرخنامه عملي نه کړي فابریکې به یې تړلې وي. موږ نرخنامه جوړه کړه پرون نابل پرون د دې لپاره نرخنامه ترتیب کړه چې هغه نرخنامه مو ورولې ځینې کارخانو واغسته ځینې وانه غسته د هغې نه مخکې 15 ورته ټاکلې وه بیا ولایت سره په همغږۍ باندې هغوی ویل چې 40 افغانۍ ورته وټاکئ 40 افغانۍ ورته وټاکله. دلته د دې د اتحادیې مشر د زلمي په نامه یو کارخانه وه چې هغې نرخنامه نه اخیستله. هغې ویل زه نرخنامه نه اخلم. نو په همدې اساس باندې موږ یوازې د زلمي کارخانه مورلا کړې ده چې هغې نرخنامه نه اخیسته او بیخي هغه زموږ د نرخنامې نه سرغړونه کوله. نو په همدې اساس هغې ته کارخانه مورلا کړې ده. باقي کارخانې چې وي وروسته دوی په خپله مورلا کړي دي. هڅه مو وکړه چې د فابریکو د مسؤلینو د اتحادیې د مشر حاجي زلمي نظر هم ولرو خو بریالي نشو. خو د نوموړي د فابریکې منشي د برېښنا پارچاوي او د تیلو لوړې بیې هغه لاملونه یادوي چې له امله یې د یخ پر تولید لګښت ډیر راځي او دوی اړ دي بیې لوړې کړي. ښاروالۍ کارخانو والا وخت ریټ 15 روپۍ ورکول شو یو دم 15 روپۍ ټیټ شو. دلته کارخانو والا په دې باندې رضا نه و او ویل چې دا ریټ زموږ کم دی. ولې موږ ته کونده 300 روپۍ تمامېږي. وجه یې دا ده برقونه اول نشته کوي ولټیج ډېر کم دی 350 باید برق وي مکمل اوس دی 240 او دا کافي نه دی. 3 ډیناموګان چې یو ډینامو $2.5 قیمت لري فلحال شواهد لرو سودیدلي پراته دي د کمزوره برق له وجې چې جنریټر چالان نو دا مشکلات راځي چې جنریټر چالانې 1 لیټر تیل 130 افغانۍ ته رسیدلی د دې پوره کول مشکل ده. بغیر د تیلو نه د مزدور پیسې شته د استاد پیسې شته د منشي پیسې شته نو دا مصارفات پکې شته. دغه وجه ښاروالۍ پرون رااله او مهرلا کړي موږ نه دي بندي کړي ښاروالۍ مهرلا کړي. د ښاروالۍ مسؤلین بیا دا خبره ردوي او وایي د دوی نرخنامه لګښتونو ته په کتو جوړه شوې او په خبره هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په خپل سر به یې لوړې کړي. ښاریان هم په ښار کې د یخ د لوړو بیو شکایت لري. وایي په تیرو 2 ورځو کې د یخ د یوې کندې بیه له 500 تر 80 افغانۍ لوړه شوې چې ډېری بېوزله خلک د اخیستو توان نه لري. او د ښاروالۍ والا دا ډېره مننه کوم پرې چې دا نور هم وتړلی شي که یو ورځ سخته تېره شي پروا نه کوي چې ریټونه روغورځېږي. دې خو په 200 په یونیم سل په 80 روپۍ کونده خرڅولی 10 روپۍ به دې ولګېږي ماشوم له به دې ورکړې یا به یو جام یخ ډېر کړو یا به یې ډېر نه کړو هغې باندې به یو جام اوبه هم نه یخېدلې. دا واوره ډېر مشکلات دي چې در پسې ګاډو پسې منډې وهو واوره راځي دلته ګاډي پسې منډې وهو ډېر زیات مشکل دی. فابریکې ټولې تړل شوي دي واوره اوس ډېره زیاته کمه ده. دا نن کې سانچه یعنې 300 روپۍ سانچه ورکړل شوي نو ډېر زیاته مشکل دی. د یادونې ده چې په جلال آباد ښار کې په لسګونه د یخ فابریکې فعالیت لري او هر کال د اوړي پر راتګ سره دا ناندرۍ راپورته کیږي چې ډېری زیان عامو خلکو ته رسیږي. عام خلک اړ دي چې په دې سخته ګرمۍ کې یخ واخلي خو له مسؤلینو غواړي چې نرخنامې کنټرول او هغه څوک چې بیې لوړوي په سزا ورسوي.